سلام دوستانو، نن به په ګډه د جګر داسې پخلی وکړو چې هم زر تیاریږي او هم بېساری خوند لري. لومړی جګر پاک او ټوټې ټوټې کړئ. بیا به یو کړاهي کې غوړ واچوئ. غوړ چې ګرم سو پیاز ور واچوئ. پیاز چې ګلابي سو ورپسې به رومیان ور اضافه کړئ. د ضرورت په اندازه باندې مالګه ور واچوئ. د کړاهي سر بند کړئ. 6 دقیقو لپاره په کم حرارت باندې پرېږدئ ترڅو لواب یې پوخ سي. لواب چې ښه پوخ سو جګر ور اضافه کړئ. ورپسې به تور مرچ، سره مرچ، د وچې هوږې پوډر، مساله ور اضافه کړئ. تازه هوږه به هم ور واچوئ. 7 دقیقو لپاره به په زیات حرارت باندې سره کړئ. همدا چې اوبه یې وچې کړئ په غوړیو راغله پخه ده. ډیره به یې نه سره کوئ چې بیا کلکیږي، خوند یې خرابیږي. دا هم ښه نرم او خوندور جګر تیار سو.